ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالونه دي، وینا پرې توی شوې دا سره لکه ګلونه دي. کلی څوک نیولی شي دا د زمریانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو. السلام علیکم. د لغمان د ملي ټلویزیون ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ. نن چهارشنبه د 1405 هجري شمسي کال د جوزا یا غبرګولي 28 نیټه ده. ډیرو درنو قدرمنو لیدونکو تاسو تر دې دمه د افغانستان د ملي ټلویزیون د بیلابیلو خبرونو لیدونکي وي. اوس هم پام وکړئ د لغمان د ملي ټلویزیون سیمهیزو خبرونو ته. خو په سر کې څو مهم خبرونه. زه شاکر الله هڅاند یم. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د تطبیق کمیټې ناسته تر سره شوه. د لغمان ولایت د مرستیال والي حفیظ انځرګل عبدالله په مشرۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د لاښه تنفیذ او تطبیق کمیټې ناسته تر سره شوې چې پکې د اړوند ادارو مسؤلینو او استازو ګډون کړی و. د ولایتي مقام د رسنیز دفتر د خبرپاڼې له مخې د غونډې په پیل کې مرستیال والي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون پر ارزښت او اهمیت هر اړخیزې خبرې کړي دي چې د اسلامي ارزښتونو پلي کېدل د یوې سالمې باعزته او پرمختللې ټولنې د جوړېدو لپاره بنسټیز رول لري. نوموړي ټینګار کړی چې د یاد قانون د اغېزمن تطبیق لپاره باید د ټولو ادارو ترمنځ همغږي او ګډ کار لا پیاوړی شي. د خبرپاڼې له مخې ورپسې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د قانون پر بیلابیلو موضوعاتو بحثونه شوي او ګډونوالو د ټولنیزو اصلاحاتو، اسلامي ارزښتونو د ترویج او د عامه پوهاوي د کچې د لوړولو په اړه خپل نظرونه شریک کړي دي. ګډونوالو په خپلو خبرو کې څرګنده کړې چې د اسلامي اصولو پلي کول د یوې سالمې او باعزته ټولنې بنسټ جوړوي او په دې برخه کې د صورت او سیرت اصلاح، د اسلامي اخلاقو ترویج او د دینی ارزښتونو ساتنه ځانګړی اهمیت لري. بادپخ ولسوالۍ ته د پراختي پروژو د جلب په موخه ناسته تر سره شوه. د لغمان ولایت د بادپخ ولسوال قاري سردار ولي ابوبکر د یادې ولسوالۍ لپاره د پراختي او عامه پروژو د جلب په موخه د دې ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح سره کتلي. د اقتصاد ریاست د خبرپاڼې له مخې د یادې ناستې پر مهال د بادپخ ولسوالۍ د اوسیدونکو پر مهمو اړتیاوو د انکشافي پروژو پر پلي کېدو، د بنسټیزو خدماتونو پر پراختیاو د یادې ولسوالۍ لپاره د نویو پروژو د جلب پر لارو چارو بحث او د نظرونو تبادله شوې. په خبرپاڼه کې راغلي د دې ولایت د اقتصاد رئیس مولوي عطاالرحمن فاتح ډاډ څرګند کړی چې اقتصاد ریاست به د همغږۍ، اسانتیاو برابرولو او مرستندویه موسسو سره د اړیکو له لارې د بادپخ ولسوالۍ د پرمختیاو بیا رغونې لپاره لازمي هڅې ترسره کړي. د خبرپاڼې له مخې په پای کې د بادپخ ولسوال د اقتصاد ریاست له همکاریو مننه کړې او هیله څرګنده کړې چې د اړوندو ادارو او موسسو په همکارۍ به د ولسوالۍ د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره لا زیاتې پراختي پروژې جلب او پلي شي. لغمان کې د افغاني سرې میاشتې ریاست له لوري 100 سیلاب ځپلو کورنیو سره نغدي مرستې ترسره شوې. له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستو په دوام د په لغمان ولایت کې د نړیوال فدراسیون په مالی ملاتړ د لغمان سرې میاشتې ریاست له لوري له 100 هغو کورنیو سره نغدي مرستې ترسره شوې چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کورونه ویجاړ شوي وو. په دغو مرستو کې هرې کورنۍ ته 10,500 افغانۍ ورکړل شوې. دا تقریبا د 100 کورنیو لپاره وه. د الینګار او د لغمان هغه کورنۍ چې په بارانونو کې د هغې کوټې غورځېدلې وې او بالکل سرپناه یې نه وه، نو د هغې موږ سروې ملګرو چې ده په دقیق انداز کې وکوله. بیا د مرکز نه د هغې لپاره د نړیوال فدراسیون ملاتړ باندې چې هرې کورنۍ ته 10,500 افغانۍ دا موږ چې دا دلته ورکړې 100 کورنیو لپاره چې ټوټل د هغې 1,50,000 افغانۍ کېږي. نو دا هم توضیح کړې ورته. بل لور ته مرسته اخیستونکو کورنیو د دغو مرستو په ترلاسه کولو خوښي څرګنده کړه او ویل چې یادې مرستې به یې د کورنیو د لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې مرسته وکړي. دغه سرې میاشتې موږ سره د سیلو په هغه کې چې کور وران شوی و، هغې مرسته سرې میاشتې موږ سره مرسته کړې ده. ډېره مننه کوو ترې نه، دی ژوندي لري او غواړو چې دغسې مرستې نورې موږ ته راورسېږي چې کور یو څه پرې موږ ځان ته را جوړ کړو چې سرپناه موږ ته پیدا شي. څو موده مخکې زموږ د ټینګور په قریه کې د سرې میاشتې نمایندګان راغلل، هلته موږ ته سروې وکول او اوس راغلو دلته 10,500 روپۍ موږ سره نغدې کومک وکړو. موږ ډېره مننه ترې کوو
ډېر مشکلات زموږ پوره کړ. د کورونو چتونه زموږ لیدلي وو، هغه شفافیت د طبیعه باندې سروې وکړه، موږ ته خپل مرستې راکړې. نو رئیس صاحب نه موږ ډېره مننه کوو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د طبیعي آفتونو له امله زیانمنه شویو کورنیو سره د ولایتي مسؤلینو مرستندویه بنسټونو له لوري پر نقدي مرستو سربیره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوې دي. د املاک او تاسیساتو دریو بستونو له نمایندانو څخه ازموینه واخیستل شوه. د لغمان د پوهنې ریاست اړوند د املاک او تاسیساتو دریو بستونو لپاره له 188 تنو نمایندانو څخه د ټاکل شوې ګډې کمیټې له لوري ازموینه واخیستل شوه. د پوهنې ریاست په خبرپاڼه کې راغلي چې د یادې کمیټې په ترکیب کې د ولایت مقام د داخلي امنیت مسؤل مولوي محمد امین مدثر، د پوهنې ریاست مالی و اداري امیر عبدالمنان عابد، د تضمین کیفیت امیر عبدالرحمن رحیمي، د کارکوونکو چارو عمومي مدیر مولوي غلام حسین حقانی، د دې ادارې د اصلاحاتو ملکی خدمتونو مسؤل د مهترلام د پوهنې امیر سربیره د ولسوالۍ او امیرینو برخه لرله. د خبرپاڼې له مخې د ازموینې له پیل وړاندې د ولایت مقام پلاوي او د پوهنې ریاست رهبري یا د نمایندانو ته د ازموینې د شفافیت په تړاو ډاډ ورکړی چې کار به اهل کار ته سپاري. د نوموړي په وینا په دې توګه ادارې په پښو درېږي. خلاقیت لرونکي او مبتکر ذهنیتونه اداراتو ته لار پیدا کوي. په اداراتو کې کاري ظرفیت رامنځته کیږي چې د نننۍ زمانې د غوښتنو د خلکو مشروع غوښتنو ته به ځواب ورکوي. په خبرپاڼه کې راغلي د کمیټې مسؤلینو له نمایندانو غوښتي چې خپل پارچې په ښه اطمینان حل کړي او د ازموینو د صحنو نظم دې وساتي ترڅو هر حق حقدار ته ورسیږي. د خبرپاڼې له مخې د یاد ریاست د مرکزی امریت او د ولسوالیو امیریتونو د اداري بستونو د ازموینو 3 ورځنۍ لړۍ نن پای ته رسېدلې چې پیل به ډېر ژر له ولسونو سره شریکې شي. ډېرو درنو قدرمنو لیدونکو د دې ساعت خبرونه چې تاسو هم در وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت.